تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د افغانستان په اړه د تیر په نسبت ډیرو هیوادونو مثبت دریځ درلود او افغانستان یې د سیمې د ثبات او امنیت په مسله کې مهم لوری یاد کړی. په دې ناسته کې یو شمیر هیوادونو افغانستان کې پر ثبات ټینګار کړی او ویلي دي چې دا هیواد باید انزوا ته لاړ نشي. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې نړیوال او سیمهیز امنیت او دوامداره پرمختګ د افغانستان د مسلې له پامه غورځولو پرته ناشونی دی. په ناسته کې د تاجکستان هم افغانستان کې له تلپاتې سولې، امنیت او اقتصادي پراختیا ملاتړ کړی. خو ځینو نورو هیوادونو بیا د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. ورته مهال بیا د اسلامي هیوادونو د تماس ډلې په غونډه کې هم ویل شوي چې د افغانستان ثبات د سیمې په ګټه دی. خو پوښتنه دا ده چې پر دغه سټیج د افغانستان په اړه مثبت دریځ څومره له واقعیتونو سره تړلی؟ آیا په رښتیا هم سیاسي انزوا ته د افغانستان له تللو د مخنیوي په برخه کې یو رغنده رول لوبول شوی که نه؟ د سیمې هیوادونه تر کومې کچې له افغانستان سره رښتیني دي؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فریدالله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو کارپو امان الله هوتکی صاحب او همداشان د سیاسي چارو کارپو حمدالله سمیم صاحب او په څو شیبو کې به راسره د بحث دریم میلمه مو د سیاسي چارو شنونکي قاضي نجیب الله جامی صاحب هم په بحث کې یو ځای سي. سمیم صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان په اړه باندې دا ځل دریځ د ډیرو هیوادونو مثبت و. څه شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب ته قدرمن هوتکی صاحب ته او لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. داسې امارت اسلامي په تیرو 20 کلو کې دنیا ته څه کوم انځور وړاندې سوی و، د دنیاوالو په امارت اسلامي باندې هغه باور و. د امارت اسلامي په دغه 4 کلنۍ دوره کې چې کم کار وکړي د پرمختګ دپاره، د امنیت دپاره او د هغه مشترکاتو دپاره چې هغه سیمهیز مشترکات دي او له نړۍ سره دي، په دغه برخه کې څونه کار کړی ده. نو په دغه اساس باندې اوس ځینې هیوادونو هغه درک کړه چې امارت اسلامي هغه په ټوله کې د افغانستان امنیت او د سیمې امنیت ثبات د دې دپاره پوره متعهد دي او کار کوي. له امریکا سره جنگ او مقابله دا کومه ترهګري نه وه، دا د خاورې د دفاع دپاره وه او دا مشروع حق و چې امارت ته حاصل و، له شرعي اړخه هم او له بشري اړخه هم. نو هغه دفاع کومه ترهګري نه وه، د خپل هیواد د ازادي و د استقلال دپاره جګړه وه. نور امارت اسلامي چې څونه موږ مطالعه کړی ده یا په دې 4 کاله کې د دوی کار چې کوم لیدل سوی ده، نو هغه ټول کوشش په دې باندې ده چې اقتصادي وده افغانستان وکړي، د بیا رغونې په برخه کې په افغانستان کې کار وسي، د امنیت په برخه کې افغانستان یو داسې هیواد جوړ سي چې نړۍ ته مثال ورکول کیږي. نو په دې برخه کې ډیر پرمختګ سوی ده. دغه وجه ده زما په فکر باندې چې د هغه هیوادو هغه کومه بې اعتمادي سوه هغه په اعتماد باندې بدله سوې ده. دومه خبره دا ده چې د سیمې په هیوادو کې د مسکو د روس له طرفه د امارت اسلامي په رسمیت پیژندله یا د ځینو هیوادو اړیکې ډیرې پراخېدلې، اقتصادي اړیکې او سیاسي اړیکې هم تر مخکې ډیرې ورسره پراخې سوي دي. دغو هم د یو اعتماد فضا رامابین زده کړه، خلکو ته دا روحیه ورکړه، هیوادو ته روحیه ورکړه چې هغه افغانستان په رسمیت باندې وپیژني. هغه مخکینی کم انځور چې و یا د بل چا یو خبره چې وه تر ډیره وخته پورې هغه له حقیقت لرې وه. نو حقیقت واقعیت هم دا ده چې افغانستان باید په رسمیت باندې وپیژندل سي. دا نظام چې کوم حاکم ده دا په ټوله جغرافیه باندې حاکم ده، امنیت یې تامین کړی ده. یعنې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره دي هغه یې پوره کړي؟ هغه یې بالکل پوره کړي دي. خو داسې په دې 4 کاله کې په رسمیت نه ده پیژندل سوی یا د افغانستان چې کوم حقوق په نړیواله سطحه په ملل متحد کې دي هغه نه دي ورکړل سوي.
نو دا یو زیاتی ده دا له واقعیته لرې خبر ده. مننه. هوتکی صاحب ستاسو په رنګ باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د ګڼو هیوادونو مثبت دریځ د افغانستان په اړه باندې څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلې محمدي صاحب ته، مولوي صمیم صاحب ته او ستاسو ټولو کارمندانو ته، ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. خیر اوسې، جوړ اوسې. دنیا کې تغییرات راغله. دنیا هغه پرونی دنیا نه ده. دنیا کې هره ورځ چې وګورې نوي خبرې را پیدا کېږي، نوي معاملې را پیدا کېږي، نوي جنګونه را پیدا کېږي، نوي اختلافات را پیدا کېږي، نوي جوړې هم کېږي، نوي انډیوالۍ هم کېږي، نوي توافقنامې هم سره امضا کېږي. پاکستان او سعودي سره ویلی شو د یو مثال په توګه چې دا د نوې توافقنامه پخوا یې نه سره درلوده، دا یې نوې وکړه. دغسې یعنې ده دنیا په حرکت کې ده، دنیا ولاړه نه ده. دا یوه مسله ده. دومه دا مسله ده چې کم تعهد چې امارت کړی و په اوله ورځ د نړیوالو سره یا د سیمې سره، خپل پر تعهد باندې ولاړه، خپل پر تعهد باندې ولاړه، خپل تعهد یې په کلکه باندې ودرېده او خپل ژمنې ته په ټینګه وفادار پاته سوله، کومې ژمنې چې نړیوالو سره کړي وې یا د سیمې سره کړي وې. دا یې دومه مسله ده. درېیمه دا مسله ده چې افغانان په بېچارهتوب کې دي، افغانان په یو غربت کې دي، افغانان نړیوالو سیمو اقتصادي بندیزونو، د نړیوالو او د غټو قدرتونو بندیزونو په تور لیست کې اچول، دا خپله یو غربت یې بیولي دي، یو غربت، یو غریبۍ ته یې لاره خلاصه کړې ده، یو غریبۍ خوا کې دا ګرد ملت ورټېل وخلي، ټول افغانان یې ورټېل وخلي دي. نو بالاخره په دې باندې زه فکر کوم چې نړۍ په دې نتیجه ورسېدله چې دا څو شی دي چې راځئ نور تعامل ته ولاړ شو. ولې تر ډېره پورې د تعامل خبره کېدله، تر ډېره پورې دا کېدله چې افغانان باید موږ هېر نه کړو، موږ باید د افغانانو تر څنګ ودرېږو او د افغانانو سره باید پاتې شو. بله دا خبره ده چې نړۍ په دې باندې پوهېږي چې که په افغانستان کې خرابي راځي، بربادي راځي، دا د سیمې د وږو بار جوړېږي او دا په دې سیمه کې یوازې په افغانستان کې دا بحرانونه و، تکلیفونه و، لوږې و، فقر و، مشکلات و، ستونزې که راځي، دا یوازې د افغانانو غم نه دی. افغانان خو په دې غم کې دا څو کاله 40 کاله کې اخته دي. خو نو دا په دې سیمه کې هم دی. بیا نو چې دا سیمه سوله، بیا نو په نړۍ د وږو بار ځین جوړېدلی شي، دا جوړېدی شي. بالاخره نړۍ زه فکر کوم چې دې نتیجې ته رسېدلې ده چې نور هغه لارو ته ولاړه شي، هغه مثبتې لارې خپلې کړي او نړۍ کې چې کوم ضرورتونه دي هغه ضرورتونه په نظر کې ونیول شي. نور مشکلات شته، نورې خبرې شته. اوس چې وګورې په نړۍ کې یو اقتصادي غټ جنګ شروع ده، یو لویه معما شروع ده، یو لویه معامله سره شروع ده. په که سړی وګوري د ټرمپ خبرې تر ډېره پورې نورو شیانو راګرځېدلې. اوس هغه هستوي وسلو خبرې پاته سوي دي، اوس د هستوي و هغه میزایل و هغه اټومي خبرې پاته سوي دي. اوس خبرې ګڅی کې وایي چې میکروبي سلاوي کارېږي، پلانکی هیواد میکروبي سلا کاروي، پلانکی هیواد میکروبي سلا جوړوي. اوس ګڅره کې هغه اټومي وا خبرې شاته سولې، اوس میکروبي سلاو خبرې سولې. دوم دا خبره سوله چې په جهان کې د نظم دپاره څه کولی شو. دریم دا خبره سوله چې موږ څنګه کولی شو د امریکا اقتصاد قوي کړو یا د نور اقتصاد قوي کړو. دغه هر هیواد چې تو ګورې په یو رقم شکایتونه پکې موجود و او تر ډېره پورې شکایتونه د امریکا څخه موجود و او شکایتونه خپل د ملګرو ملتونو څخه موجود و. نو هلته د دوی چې وګورې په لویه سطحه کې دوی خپل تر مابین غټ بحثونه لري، غټې خبرې لري. دا یوه مسله ده. دومه مسله دا وه چې ما مخکې درته تکرار کړل چې ما درته وویله چې امارت خپل پر وعدو باندې وفا وکړل، امارت خپل پر خبرو باندې څه چې ویلي وو بلکل هغه یې ثابت کړه. دا بل او بل درېیم دا چې په افغانستان کې دا نړیوالو ته هم ثابته شوې ده، غټو قدرتونو ته هم ثابته، سیمې ته هم ثابته شوې چې دلته نه پخوا ترهګري وه، نه افغانان ترهګر وه، نه اوس ترهګري شته، نه به د آینده د وخت دپاره وي ترهګري. دا شیان چې وه دا په افغانانو پسې تړل سوي وه، دا د افغانانو ته بانه سوي وه، دا په افغانانو پسې د دې دپاره سوي وه چې ترهګري په بانه باندې راشي، افغانان وټکول شي، ویې ډبوي او ویې وژني. کور دی آباد. جامع صاحب بس ته ښه راغلاست. تاسو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان په اړه باندې د مثبت دریځ دلیل څه بولئ؟ قدرمن محمدي صاحب تاسو ته د بحث دواړو درنو ګډونوالو ته د تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. قطعا زموږ د افغانستان د ملت د غوښتنه او دا زموږ د ملت حق ده او دا په 21مې پېړۍ کې یو له طبیعي دریځونو څخه ده، خصوصا دا د نړیوال نظم په بحث کې چې افغانستان باید د ملګرو ملتونو لکه څنګه چې نن البته 80مه کلیزه د سږ کال او د دغه 80 کال کې افغانستان دغه سازمان فعال غړی پاتې شوی ده،
او د دغه سازمان په لوښ کې دغه سازمان پر ماهیت کې دغه سازمان پر جوړښت کې دغه سازمان پر ثبات کې د افغانانو کردار او د افغان ډیپلوماسي کردار او د افغانستان د غړیتوب کردار مهم ده. نو په همدې اساس باندې د افغانستان شتون هلته او په عین حال کې د افغانستان په دریځ باندې یا د افغانستان اړوند هیوادونو سیال دریځ د هیوادونو دا خبره چې مثلا د سیمې یو شمېر هیوادونه وایي چې افغانستان باید له انزوا څخه راویستل شي، دا زموږ معقوله غوښتنه ده. دا د همدغه سازمان د منشور په ګڼو موادو باندې ټینګار ده او همدا په لوی کې د سیمې او نړۍ د ثبات په لور باندې مثبت ګام ده. څه د دې باعث شول په تېرو کلونو ته که وګورو د افغانستان په اړه باندې دومره زیات مثبت دریځونه نه وو، اوس د مثبت دریځونه زیات شوي. صحیح چې د دې ترڅنګ ځینې غوښتنې هم شته، اما مثبت دریځ ظاهرا په تېره شپه جلسه کې زیات و. ممکن دلایل ګڼ وي. یو خو په سیمه او نړۍ کې وروستي جیوپولیټیک بدلونونه چې د اوکراین بیلګه ده، د چین او امریکا ترمنځ وروستۍ کښالۍ بیلګه ده، د افغانستان او مسکو ترمنځ وروستۍ دریځونه بیلګه ده او په عین حال کې له اقتصادي اړخه هغه سیمه چې موږ پکې پراته یو او هغه هیوادونو چې په دغه د افغانستان پر ګډون باندې او له انزوا څخه د افغانستان پر راوتو باندې ټینګار کړی دی، دا د ښودنه کوي چې افغانستان له جغرافیایي اړخه، له سیاسي اړخه، د نړۍ د امنیتي نظم د تعریف او ثبات له اړخه او په عین حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د سازمان او د امنیت شورا له اساسي دندو څخه دا ده چې په نړۍ کې باید سوله تامینوي، امنیت وي. نو بنا د نړۍ یو فعال غړی باید په دغه سازمان کې ګډون وکوي. ما چې تر هغه ځای پورې دغه بهیر څارلی ده، د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د مرکزي اسیا هیوادونو، چین، روسانو، ترکانو او ګڼو نور هیوادونو د افغانستان له انزوا څخه په راوتو باندې د قطر په شمول باندې ټینګار کړی دی چې دا باید لا پیاوړی شي، دا دریځ باید پراخ شي او نړیوال شموله شي او په عین حال کې د افغانستان له مزیت څخه، د افغانستان له وجود څخه باید د سیمې او نړۍ د ثبات پر خیر باندې ګټه واخیستل شي او نړۍ باید اجازه ورنه کړي چې په یو مسؤلانه نړۍ کې د بې ثباتۍ په لور باندې یا اقل پایلې راښکاره شي. نو زه په دې باور یم چې که افغانستان په دغه سازمان کې موجود وای، ونډه یې درلودی، استازی درلودی، د دغه سازمان او د دغه سرمشریزې پریکړې او پایلې به ډېرې معتبرې وي او ګټورې به وي او مثبت کردار به یې ډېر زیات و. کور دې آباد. صمیم صاحب، په دغو څرګندونو مثبتو څرګندونو ته که فکر وکړو، آیا دا ډیپلوماټیک بیان و که عملي اقداماتو ته به هم زمینه برابره کړي؟ عملي اقدامات ټول وخت تر مخه یو څه تبلیغاتو ته ضرورت لري، مقدمې ته ضرورت لري. نو زما په نظر باندې دغه له ډېره وخته بعد یو مخ داسې یو بدلون راځي چې هغه مثلا مخکې ټول د تقابل و د تحریم و د فشار په دغه اپشن کې و ټول، او اوس یو دم واوړشتو په بله خوا باندې چې یا تعامل دې وسي. نو زما په فکر باندې چې دا اقدام ته یو لاره هواروي. افغانستان د انزوا څخه راویستل شي، ډېر ټینګار پر دې و. بالکل دغه نړیوال نظم چې ده د ټولو هغه یو دغسې جوړ سوی ده چې تقریبا که چیرې یو هیواد له دې نظمه وتلی وي نو هغه که سردردی نه کړي جوړ هم هغه نظم ورباندې خوندور کېږي، نه هغه نظم خرابېږي. نړیوال نظم په مثال د دې تسپو یا د ملغلرو د یو تار ده، نو که چیرې یوه ځینې بې ځایه سیم هغه نظم بیا په هغه حال باندې نه یې پاته. دومه خبره دا ده چې ګوره محمدي صاحب دلته 20 کاله مخکې چې کله امریکا افغانستان ته راتله، داعیه یې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه وه او د مواد مخدرو د داسې نورو. د هغه داعیې دپاره دوی دلته پوجي قربانۍ هم ورکړه او مالي تاوانونه یې هم ولیدلو او د دې دپاره نورو ملکو ته هم امتیازات ورکول. هغه داعیه چې نن امارت اسلامي په دې 4 کاله کې د هغې ترهګرۍ سیادۍ سره ځینې ټکاو چې دا به موږ ته مشکل جوړیږي، زموږ نړیوال نظم به خرابوي. نن هم کولی شي چې هغه نړیوال نظم خراب کړي، لیکن امارت اسلامي هغه په یوازې سر باندې دغه ترهګرۍ سیادۍ خطره ځینې لرله هغه کنټرول سوې ده. هغه امنیت چې په افغانستان کې دوی سیمې و نړۍ ته خطره بلله، هغه دوی په ټولو باندې په 20 کاله کې داسې امن نه و راوستلی. امارت اسلامي په یوازې سر باندې
هغه امنیت راوستلی یعنی د هوتکي صاحب خبره امارات پر خپلو ژمنو باندې په ولاړ خپلو پاتې ژمنو باندې هغو ته متعهد پاتې سوی ده او عمل یې باندې کړی ده تر اوسه پورې او آینده کې هم هغه دغه خپل هیواد امنیت ته ژمن ده. یعنې نه غواړي چې دلته په افغانستان کې د مواد مخدرو کر او کاچاک هغه د دې دپاره سیسې نور نو دا به دې ته زمینه مساعده کړي چې دغه هیوادونه چې د افغانستان د دریځ ملاتړ کوي افغانستان په برخه کې به عملي ګامونه اوچت کړي. زه وایم که چیرې اوس دا یو واقعیت ده چې باید دی یې درک کړي. دا که 10 کاله بعد دی درک کوي تر هغه ښه دا ده چې دا مخکې درک کړي او افغانستان په رسمیت باندې وپېژني. ګورئ زه وایم چې دلته که چیرې په تقابل په تحریم کې چې دوی کومو اهدافو یا کومو موخو ته ځان رسوي دا ټول اپشنونه وکارول سو لیکن مثبته نتیجه یې نه کړه ور. دغه د فاصله یې نوره سره زیاته کړه سره لرې یې کړه. نو زه وایم چې ښه خبره دا ده چې مشکلات به خامخا وي خو مشکلات د خبرو له لارې حل کول دا د دواړو طرفو په ګټه باندې ده. نور افغانستان خو په اوس وخت کې له چا سره دښمني هم نه لري، چا ته خطر هم نه ده، د چا په ضد باندې اقدام هم نه کوي، د چا په ضد باندې دلته تراګرو کارخانې هم نه جوړوي، نه په خپله دا کار کوي چې د یو چا امنیت اخلال کړي. نو که پرون افغانستان په هغه سختو حالاتو کې چې دنیا سر ځینې ټکاوه په هغو حالاتو کې په رسمیت پیژندل سوی وه او تعامل ورسره کېدی، تحریم نه و، نن بیا څه سوي دي چې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کېږي، نن خو تر هغه ښه حال ده. نو زه وایم که واقعیت دوی هغه دایه رښتیا کوي چې د دغه شیانو دپاره باید نړیواله مبارزه وسي په ګډو باندې، نو د هغه دپاره ضروري دا ده چې افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي. ولې که چیرې په رسمیت باندې نه وپیژندل سي نو هغه خطره چې دوی له افغانستان لري هغه تشویش به بیا هم په نړیوال نظم کې وي. کور دی آباد. مننه. هوتکي صاحب تر کومه بریده د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات سره عملي ملاتړ کوي؟ ګیلې ځینې لرو، خبرې ورسره لرو. که وغواړي چې په درسته توګه دوی او زموږ سره ملاتړ وکړي او په ښه توګه زموږ سره ولاړ سي مخته او خپل ګټې به هم خوندي وي، زموږ ګټې به هم خوندي وي. دا چین دی د امریکا سره ډېر مخالفتونه وایي او امریکا نه پرېږدي، چین به فکر کوي، دوی به دا فکر کوي چې موږ په موږ کار نه لري، امریکا نه پرېږدي، د دوی مخ ته هر ځای درېږي، د دوی د ګټو مخالفت کوي، د دوی سره مخالفت کوي، د دوی بازار خرابوي او د چین د اقتصادي بازار چې په هر ځای کې تاوان ورسېږي ورسوي. مګر دا چین دا د انتظار دی ودې ته چې ته ګرځه امریکا خوا بده نه کړي، د حکومت په رسمیت ته پېژني، باید د په رسمیت پېژندلی وای. دا چینایانو د افغانانو د ظاهرا ورسره مخالفت لري د امریکا سره، هلته مخالفت ښیه او هغه دې په حقیقت کې ستا امریکا مخالف دی چینه. ته که پوهېږې که نه پوهېږې هغه امریکا ستا سره کار څه وایي په حقیقت کې ستا مخالف دی. که ته رښتینی خپلواک یې چینایانو او تاسو رښتینی غواړئ چې په دې سیمه کې مشرتوب وکړي او د اقتصادي بازار مو مخته یوسئ نو بیا باید د حکومت په رسمیت وپېژنئ. نور باید دې خبرو ته بالا پاته نه سئ چې تاسې په نن په سبا پسې ګرځئ، په بل سبا پسې ګرځئ چې ته ګرځه امریکا خوا به نه کړي بل. نور باید دا خبرې سره خلاص شي، رسمیت سره ولاړ شو چې ستا ګټه هم خوندي شي، زموږ ګټه هم خوندي شي، د دغه خبرو سره ووځو چې دا رسمیت دا بحث باید ختم شي. نور دغه چینای دا د سیمې هیوادونه دغه روسان را ولاړ شول، د افغانستان یې په رسمیت وپېژندی، نو چا څه په وکړه په دې خیر خیریت دی. پوتین را ولاړ سو ویې پېژندی په رسمیت، بازي سره خلاصه سو، حساب سو سره. زما د دغه څو ولسمشرانو څخه یا څو رئیس جمهورانو څخه دا په سیمه کې چې دي د تاجکستان اوپ دی، د ازبکستان اوپ دی، د ترکمنستان اوپ دی، دغه د اوپ په سم غوښتنه دا ده دا ټول اوپ چې دي دا باید د ملک په رسمیت نور وپېژني، افغانان باید په رسمیت وپېژني. ولې په رسمیت نه پېژني؟ زه دغه تاریان یم، تاجکستان اوپ ته ولې نه پېژني، ازبکستان اوپ ته ولې نه پېژني، ترکمنستان اوپ خو ته ولې نه پېژني، قزاقستان اوپ دی او د کرکزستان اوپ دی، اوپ دی تر سره اوپ دی د دوی لا دغه ولې نه پېژني، دا بازي خلاصه کړي ګرځره کړي، موږ د دغه ځای څخه وباسئ، موږ د دغه حساب سره وباسئ. د دایره د نامه سره اوپ لیکلی دی، چا اوپ لیکلی دی ګره د روسیې مریدان یاست، خو روسیې چې په حکومت په رسمیت وپېژندئ نو ته چېرته ګیرې چې ستا پیر پېژندلی دی، مریدانو پسې راسئ، مریدانو خو تاسې هم پسې راسئ، خو د روسیې مریدان یې پسې راسئ، نو ته خو امریکا ته بیا ولې ګورې؟ نو دا خو د یې څخه معلومېږي چې ته د روسانو سره هم په صداقت نه یې ملګری. که په صداقت حقیقت کې دغه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان دغه ټول اوپ مخکې یاد کړه، که دا په رښتینې سره د روسیې ملګري وي، خو روسیه ستاسې پیر دی، پیر راغی دغه حکومت یې په رسمیت امارت کې وپېژندئ، نو تاسې مریدان یاست، خو تاسې هم پسې راسئ.
که د امریکا څخه نه بیریږي خپلواک خلک به یاست تاسو خو به د دغه یو مشر یوازې روسان به ستاسې مشران که امریکا مو مشران ده خو بیا دلته موږ داسې کاروبار هم سره لرو د اوس مو ګاز راکش کړي دي لیندې د بل څخه مو پټرول کاروبار شروع کړی د بل د برق کاروبار شروع کړی دي د بل څخه هم د بل شي کاروبار شروع کړی دي کاروبار مو سره شروع دي معاملې مو سره شروع دي مشترک بازارونه مو په حیرتانو په غځایو کې سره شروع دي راځه کاروبار سره شروع کړه راځه سره خلاص کړو دا بازي سره خلاص کړو دا موضوع سره خلاص کړو چې لا موږ تاسو ولاړ شته ګر موږ دا کله په رسمیت پیژني ورته کیسه خلاصه شوې ده ستا پیر پیژندلي ته موري شاته پاته راځه په رسمیت که تاجکستان یا که ازبکستان یا که ترکمنستان یا هر څوک چې د حکومت په رسمیت وپېژنه دا باید دا بازي خلاصه شي نور باید پر سیمه موږ دا شی ونه لرو د پاکستان څخه صحیح پاکستان خو موږ تاسې په پوهېږو پاکستان مخالفتونه لري خواستاوې لري پاکستان غواړي چې دلته یو ضعیف حکومت وي او دلته دا حکومت په جنجال اخته وي دا حکومت باید ستونزې ولري دا که ومنو که نه ومنو دا د پاکستان سیاست دی دا دریځ دی دا برنامه ده دا د اصول دي ایران همداسې حساب غواړي که نه وي ایران د امریکا سره مخالفت لري و خو ستا مخالف په امریکا کې په افغانستان کې ماته خوړلې ده امریکا خو ایران ستا مخالفین و که نه وه په تا باندې د تراډې راغورځولې چې په ویشتل یې که نه د اسرائیل خو د امریکا عسکر دي هغه خو قومندان یې د کنډک دی پوسته خو په هغه پوسته ته وویشتلې د اسرائیلو د پوستې سره وویشتې د اسرائیلو د کنډکه ایران ته وویشتې ویې ډبولې مرمۍ یې در پښې وخوړلې ګرد یې سره پورته وکښته سره ځغاسته ټیټ پیټ یې کړه خو راسه دا کار وکړه خو دا په رسمیت وپېژنه خو امریکا ستا مدعیو په افغانستان کې ماته خوړلې ده ستا مخالف په افغانستان کې ماته خوړلې ایران نه کې ولې نه پېژنې ته په چشم پسې ګرځې ستا کوم شرایط پاته دي ستا څه اصول پاته دي ستا له خوشی لا نشته په حقیقت کې ګاونډیتوب کوې او که نورې بابلالې جوړ کړي هغه بیا ستا کار مننه کور آباد جامع صاحب آیا نړۍ دا درک کړې چې د افغانستان د قضیې له حل پرته د سیمې ثبات ناممکنه دی که درک کړی دی آیا راوړاندې شوي دي دا دواړه په عین حال کې مهم پوښتنې دي خو متضاد دریځونه هم لري ځکه موږ نړۍ چې کله وایو یو شمېر دوستان وایي یا شنونکي وایي یا څېړونکي وایي چې نړۍ څو قطبي یا څو دریځه ده نو که څو دریځه وي دا څو دریځه به څو دریځه ګټې هم ولري او که نړۍ چېرته یو قطبي وي نو طبعا چې مخکې دوستانو هم یادونه وکړه هر هغه هېواد چې له افغانستان سره تعامل ته راوړاندې کېږي باید د امریکا یا ورسره رسمي خوښه وي او یا ورته د پردي تر شا شین څراغ ورکړي په ډیپلوماټیک اړخه لکه د سوریې په دریځ کې چې ورکړی ده مثلا سوریه کې امریکا لومړی وړاندې نه سوله ګڼ د سیمې هېوادونه راوړاندې سو او خصوصا هغه لوبغاړي چې په سوریه کې خپل کردار درلود نو د افغانستان په قضیه کې زه په دې باور یم چې د افغانستان جوړ افغانستان سال افغانستان با اقتدار افغانستان او د نړیوال ټولنې غړی افغانستان او په نړیوالو ټولنې او په نړیوال نظم کې ګنډل شوی او راټول شوی افغانستان به د سیمې او نړۍ د ثبات پر خیر وي دا چې ولې یو شمېر هېوادونه لا هم د افغانستان لږ تر لږه په اسلامي نړۍ او د سیمې په کچه باندې چې له اوسني افغانستان سره رسمي او حتی پراخ اقتصادي تعامل لري زه په دې باور یم چې دا په لویه کې د هغه زما باور باندې تر اوسه هم له نړیوال نظم یو قطبي ده ځکه همدا و چې روسیې ته میلیارډونه ډالره ورکنګلوي او د روسیې پیسې رخلې اوکراین کې مصرفوي دا هغه خبره چې نړیوال نظم څو برخې ده دا په واقعیت کې نشته ممکن شعار نه وي ممکن لکه پوتین چې وایي چې نړیوال نظم احتمالا رامنځته کېږي خو موږ غواړو سرعت یې ور ډېر کړو چې ژر رامنځته سي نو پر همدې بنسټ باندې امریکا باید له افغانستان سره واقعي اړیکو ته راوړاندې سي په دغه سیمه کې باید سوله وکړي افغانستان په ټولو هغه ډګرونو کې حتی د افغانستان په دودیزه ډیپلوماسۍ کې موږ له امریکا سره اړیکې د افغانستان یو له لومړیتوبونو څخه وي او له سیمه د افغانستان یو له مهمو سیاسي دریځونو څخه وه نو زما باور دا ده چې په لنډ ډول ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم په کار دا ده چې افغانستان پر بهرني سیاست کې لا غښتلي ګامونه واخلي په ځانګړي ډول هغه اړخونه هغه اطراف چې په نړیوال نظم باندې خصوصا د هېوادونو د رسمیت پر مسله باندې اغیزه لري په ځانګړي ډول امریکا اروپایي ټولنه ستر نړیوال هېوادونه کاناډا چین روسان او په عین حال کې مهم اقتصادي او سیاسي اسلامي هېوادونه چې ترکان مثلا سعودي عربستان مصر له دغو ټولو دریځونو څخه باید د افغانستان د ملي ګټو بهرني سیاست رسمیت او په نړیوال دریځ کې د افغانستان د ادغام
محور باندې باید پرې خبرې وشي. نو موږ زه په دې باور یم چې په سیاست کې هېڅ هم څه داسې نشته چې هغه کنګل وي. هر څه د حل وړ دي. په کار ده چې د افغانستان د بهرني سیاست د دریځه پراخ ګامونه واخیستل شي. په کار ده چې د افغانستان اوسنی حکومت لوی تصامیم په ملي پریکړو کې او په بهرني سیاست کې ونیسي او یادو هیوادونو ته او اړخونو ته قناعت ورکړي چې افغانستان داسې یو مسیر پیل کړی دی چې بېثباتۍ شاته پرېښودی سي. افغانستان یو داسې لوری خپل کړی دی چې د ترهګرۍ ځاله به نه وي او یا څوک پرې البته موږ نه د ترهګرۍ ځاله وو او نه افغانان ترهګر وو. بدبختانه په خواشینۍ سره چې په موږ باندې د ترهګرۍ نوم او روایت تپل شوی و چې او ځکه افغانان پر امنه خلک دي، سوله خوښه خلک دي، نو بناً په کار دی چې موږ لا هڅې وکړو او هغه څه چې لازم دي تر څو موږ او نړۍ سره نږدې کړي په دغه برخه کې ګامونه واخیستل شي. مننه. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. صمیم صاحب، یو څه چې ولیدل شول هغه د زیاتو هیوادونو مثبت دریځ و. آیا اوس نړۍ د افغانستان په سر یوې اجماع ته سره نږدې شوې ده؟ محمدي صاحب، دغه په سیاسي نړۍ کې هر وخت کې پالیسۍ بدلیدلی سي، خو دغه پالیسۍ ډېر وخت کې د هدف دپاره وي. هدف ټول وخت په هغه یو حال باندې ولاړ وي. یعنې که مخکې دلته غرب په افغانستان کې له تحریمه کار اخیستی هم د یو هدف دپاره و، نن که بیا هغه پالیسي بدلوي هم د یو هدف دپاره ده. یعنې دواړه وضعیت یو هدف دپاره دي. بلکل. تاسې ګورئ دا اوس یو څو شپې دا د ټرمپ له ادرسه د باګرام خبره کیږي او دا تکراره کوي او ځینې خلکو ته ډېر امیدونه هم پیدا کړي دي او ډېر ورته خوشحاله هم دي. دا اوس که چیرې موږ له سلیم عقله ورته وګورو نو هغه څوک چې یو وارې مات سوی وي او له دې ځایه وتلی وي، تر اوسه پورې له هغه پلونه پاک سوي نه وي، هغه اثرات د ماتې لا پاتې وي، نو هغه په نظامي شکل باندې بیرته هغه نشي کولی چې هلته بیا راسي. لیکن دا خبره چې ټرمپ کوي دا د افغانستان د راتګ دپاره دی نه کوي چې دی به بیرته راځي، باګرام به نیسي او هغه خلک چې د دوی په ټانګانو باندې سپاره راغلي وو هغه اوس ورته خوشحاله دي. دا نشي راتلی او نه راځي. نه له دې خبرې مقصد دا ده. مقصد که پرون افغانستان نیول سوی و، اشغال سوی و، هم د چین په خلاف باندې دلته جګړه کوله یا د روسیې په خلاف باندې، نن چې د باګرام نارې ویي هم هغه زیګنال دغه هیوادونو ته دی، دغه هیوادو ته ده. نو زه وایم چې ګورئ نړۍ هغه به په وخت سره دوی هغه نړیوال نظم چې کوم جوړ سوی ده د هغه نظم د برقراره ساتلو دپاره د دغه اجماع د ساتلو دپاره به دوی لازمي له افغانستان سره یو تعامل کوي د رسمیت. که دوی کم شرایط ورباندې ږدي د هغه نړیوال نظم دپاره چې په نورو هیوادو کې وي هغه شرایط مکلف دي چې افغانستان یې پوره کړي تر څو چې هغه زموږ له ملي او اسلامي ګټو سره په ټکر کې نه وي. لیکن دلته په کار دا ده چې موږ باید څه وکړو. دغه لوبه چې په افغانستان کې شروع ده له ډېره وخته افغانستان د جنګ میدان ګرځېدلی ده او کله په یوه بانه او کله په بله بانه باندې، کله له یوې خوا کله له بلې خوا څوک راځي افغانستان کې اور بلوي او جنګ دلته تازه کوي. د هغه خاشاک افغانان وي، نقصان یې افغانستان ته رسیږي. زه وایم د دې دپاره دغه اوسنی سیاست چې امارت اسلامي په کار باندې اچولی ده چې متوازن سیاست، دا یو ډېره ښه نمونه ده او له دې سره کولی شي چې افغانستان د دغه دوو مقابلو زورورو له مخه ځان وباسي او دغه خاوره د دې له جنګه خلاصه کړي. موږ که چیرې ګورئ په دې اوس ناستې کې ډېر پلویان هغه د شرق طرف دي
چې هغو د افغانستان په اړه باندې مثبت نظر ورکړی ده. دغه یو طرف ډېر رامخکې سوی ده. صحیح. او د هغو حاکم قدرتمند چې دوی لاس پسې نیولي د هغو افغانستان په رسمیت باندې پیژندلی ده. خو دا په دې معنا نه ده چې موږ په سیاسي لحاظ سره نور له روس سره تړلي یو، نور له چین سره تړلي یو، یا موږ حق لرو، افغانستان حق لري چې د خپلو ګټو دپاره له هر چا سره داسې تعامل ولري چې هغه زموږ د ملي او د اسلامي منافعو خلاف نه وي. نو کولی شو چې موږ دغه برخه کې له غرب سره چې هغه زموږ ډېر په مخالفت کې ده او ډېر تاوان یې را رسولی ده، له هغو سره موږ کولی شو چې دغه اړیکې پراخې کړو او له دوی خپلې منافع راجلب کړو. کور جواب. هوتکی صاحب، په دې ناسته کې د ټول شموله حکومت بحث هم اوس. آیا ټول شموله حکومت په واقعي معنا باندې نړیوال مشروعیت دی او دغه حکومت د کوم تعریف پر اساس باندې؟ زه یو څه خواستاوي لرم، خپل حکومت هم لرم. صحیح. او نړیوالو کې هم لرم. خپل حکومت ته مې خواسته اول دا ده چې دغه بعضې بانې چې دي دې ته د حل لاره پیدا کېدلی شي په کور دننه. کېدلی شي دا ټول شموله خبره یک طرفه شي. زه وایم موږ ټول شموله هغه د دوی خبره نه منو، بل نه منو. راځي خپله سره کم سره جوړېدلی شو، راځي خپل افغانان څنګه په سره کښېنستلی شو، راځي سره کم کېدلی شو چې د شکایت سړی ونه لرو، چې د خوابتیا سړی افغان وي نه لرو، یو بل شی ونه لرو. دا خپل خلک څنګه راکولی شو چې پر ځان یې سره راټول کړو، ژبه ورسره پیدا کړو. یو خو هغه دی چې مطلق مخالف دی، چې مطلق مخالف دی، د هغه د خدای مات چې هغه مشکل هم نه دی. مګر بعضې خبرې چې نړیوالو موږ ته بانې په توګه نیولې دي، او یا زموږ د ملت خیر پکښې کې دی، او یا زموږ د ملت پرمختګ پکښې کې دی، او یا زموږ د ملت د نورې ګټې پکښې کې دي، دا ته باید یو لاره سره خلاصه کړو. دې ته باید راځي یو هماهنګۍ ته د یو شورا تر نامه لاندې، لوی جرګې تر نامه لاندې پاتې کړي چې راځي سره کښېنو، یو سره خلاص کړو، یو پوښتنه سره وکړو چې سره کم یې کړو، سره کم یې کړو. دا مو خپل هېواد دی، دا مو خپل حکومت دی. د دغه اصولو مطابق اسلامي اصول خو ټول مني، ملي ګټو ته خو ټول ژمن دي. دا خبرې په دې باندې خو سره کې بحث په کار نه دی چې وچ سره. مګر نورې کومې خواستاوي چې ستا دا موضوعګانې باید حل شي. دا یوه موضوع. دومه موضوع دا ده چې یو زموږ د افغاني ټول شموله دی، داسې ټول شموله چې هغه کار و اهل ته سپارل دي، کار و تعهد والا ته سپارل دي، کار و هغه چا ته سپارل دي چې هغه په حقیقت کې د دې وطن سره، د دې هېواد سره، د اسلام سره، د دې شیانو سره مینه ولري. دا یو خبره ده. یو د نړیوالو ټول شموله خبرې دي چې نړیوال د دې ټول شموله څه تعریف څه شي دي. دلته هم سړي ته باید شک پشت پیدا کړي. زما سوال هم همدا و، د کوم تعریف پر اساس باندې؟ بالکل چې د دوی ټول شموله، که دې ټول شموله داسې وي چې بېرته هغه سوخته مورې راوړې، بېرته د سوخته مورو دپاره دلته غواړې چې ځای پر ځای کوې، دا خو امکان نه لري. نه امارت مني او ملت هم تر پوزې رسېدلی دی ځینې. هغو تجربه سوي دي. دا یوه مسله ده. دوم دا چې 20 کاله 30 کاله یو چا په قدرت کې تېر کړه، وایم نو نوبت یې څه وخت پای ته رسېږي؟ ته یو بل چا ته نوبت ورکوې که نه ورکوې؟ دا سوخته سوي ته وایم. دا چې په وخت کې پاته سوی 20 کاله چې په حکومت کې تېر کړله، 10 کاله چې حکومت وکړي، لا ستا نه دی، بس لا بیا هم پسې ګرځې، لا بیا هم غواړي چې بیا هم په چوکۍ کې ناست یې. نو ته خو ګرسر کې بل چا ته نوبت نه ورکوې، اول ته نارې وایه چې زه د افغانستان دپاره کار کوم. نو دا یو هغه سوخته سوي خلک دي، یوه مسله ده. دوم هغه خلک دي چې په حقیقت کې د یو هېواد سره مینه لري. هغه کېدلی شي چې د بله طریق هم راشي، خو دغه بیرونی نسخه چې ده، دغه د بهر نسخه چې ده، دې نتیجه نه ده ورکړې. که دغه د بهر نسخې نتیجه ورکولی، دې په خلکیانو کې هم د روسانو تجربه کړه، خو نتیجه ورنه کړه. امریکایان راغله 20 کاله دلته حکومت جوړ کړي چې زه هم په هغه حکومت کې ومه، جوړ کړي، خو نتیجه ورنه کړله. نه خلک خوشحاله سوله، او نه نړیوال خوشحاله سوله، نه سیمه خوشحاله سوله، نه د بدنامۍ خلاص سوله، هېڅ مشکل، هېڅ ګټه یې ونه کړه، هېڅ پیدا ونه کړه. نو نړیوال خو هغه نقصې خو بالا پیدا نه کوي. نو اوس دا شی په کار دی چې موږ خپله ژبه سره پیدا کړو. دا یوه مسله ده. دومه دا خبره چې نړیوال خپله نسخه لري. که دوی نسخه لري، د دوی نسخه خو دلته تجربه سوې ده، دې خو ګټه نه ده کړې. او که موږ خپله ژبه سره پیدا کړو، غواړو چې وړ کسان حکومت ته معرفي کړو، ښه کسان حکومت ته معرفي کړو، نور هم بهتر کسان معرفي کړو. پر مثال اوس یو لابي په کار ده، اوس یو غږ په ملګرو ملتونو کې دا دی وسو، یو مثبت نظر خپور سو، یو کمپاین وسو، یو تبلیغات دا دې وسول.
دا خپله پر سیمه هم تاثیر کوي د افغانستان پر وضعیت هم تاثیر کوي او پر نړیوال هم تاثیر کوي ځکه چې د ملګرو ملتونو د میکه صدا غږ وسو چې باید تعامل وشي. اوس د دغه دپاره خو لابي پکار ده، د دغه لابۍ دپاره خو سیاسي فکر خلک پکار دي. ما په تېر مجلس کې هم دا خلک ما یو څو نفره د نومنې په توګه درته ویل امارات ته تر ما به لا ډېر ښه خلک معلومېږي. انس حقاني صاحب مدیریت کوي، یو بل دته ذاکري صاحب کوي، ذاکري صاحب مدیریت کوي، زایب صاحب مدیریت کوي، عبدالسلام زایب، مولوي وکیل احمد متوکل صاحب که مریض نه و خدای صحت ورکړي ما خو نه دی لیدلی. داسې یعنې خلک نور دغسې یعنې خلک فهمیده خلک با تجربه خلک په امارات کې د امارات بیرون دا خلک ورته پکار دي چې راوي چې دغه لابي پراخه کړو. اوس خو یو غږ وسو د میکه د ملګرو ملتونو چې اوسو د دې دپاره خو لابي پکار ده، د دې دپاره خو زحمت پکار دی. دغه خلک که د ځانه سره راګډ کړو هم به د ټول شموله خبره خلاصه سوي، هم به نورې نقصې خلاصې سوي، هم به نه سوي. بلې غونډې ته یو اتیایمې غونډې ته به موږ په نویو حالاتو کې یو. اوس په اتیایمه غونډه کې موږ یو نوي پړاو ته یو امیدوار پړاو ته داخل سولو، په یو اتیایمه غونډه کې به موږ بیا بل پړاو کې داخل پرمختګ به مو کړی، سیاسي تعامل به مو ډېر سوی، وزیر د خارجه متکي صاحب سره به دغسې یو ښه ټیم یو ځای سوی، دا ټیم به لابي کړي، په نړیوالو به ګرځېدلې، په سیمه به ګرځېدلې، بیا به موږ دلې ته خپل په کور کې ناست یو، کمپاین به دوی کوي، نارې به دوی وي، د ملګرو ملتونو د میکه به دوی غږ کوي چې یا دونې کارونه سوي دي دونې باید نور وسي. اخر به کراکرات ځو به عمومي رسمیت ته به خبره ووځي، یو دم به اعلان وسي، موضوع به سره خلاصه شي، نقل به خلاص شي. کور دیابت جامع صاحب د اسلامي هیوادونو د تماس کمیسیون ناسته کې هم افغانستان سره په مثبت تعامل باندې خبره شوې ده. آیا دا هیوادونه یو رښتینی همغږي لري؟ په خواشینۍ سره چې د اسلامي هیوادونو کنفرانس او په ټوله کې اسلامي هیوادونو ټولنه یعنې دا ورته پکار ده چې دوی د اسلامي نړۍ البته په وړاندې یا د اسلامي نړۍ د برخلیک موضوع کې مهمې پرېکړې وکړي، خو په خواشینۍ سره چې دغه سازمان او هیوادونو د اسلامي نړۍ یوه غوټه هم نه ده خلاصه کړې. قسم عرب لیگ یا عربي هیوادونو د عربي نړۍ په سطحه په کچه باندې یو شمېر مسایل حل کړي د سعودي عربستان په مشتبه باندې د وروستیو کې چې د سوریې مسله بېلګه ده چې له انزوا څخه راویستله. زما باور دا ده چې اسلامي نړۍ د افغانستان پر بهرني سیاست کې تل ځانګړی ځای درلود، له سیمې څخه وروسته مطرح دریځ ولو او افغانستان هم تل په دې ټینګار کړی چې په اسلامي نړۍ د اسلامي نړۍ په قضایاو کې د اسلامي نړۍ په مسلو کې د اسلامي نړۍ په ټول درځونو کې باید افغانستان خپل کردار ادا کړي او افغانستان د اسلامي نړۍ د ټولو درځونو پاللو کې خپل کردار درلود او خپل ونډه درلود او البته دا هر څه ډېره له اخلاص څخه هم ډک و. نو بس دا ده چې اسلامي نړۍ هم اوس باید دا ورته تاریخ ولاړ ده، دا ورته د هویت په اصل باندې ورته یو سوال او پوښتنه ده چې د افغانستان په قضیه کې باید نه یوازې د رسمیت په باب باندې رامخ سي، بلکې د افغانستان په اقتصادي رغونه کې، د افغانستان پر اقتصادي جوړونه کې، د افغانستان د اوسنۍ بېوزلۍ پر پای ته رسولو کې باید خپل کردار ادا کړي. سعودي عربستان یو غټ اقتصاد لري، کولی شي د افغانستان د بانکي سکتور په پیاوړتیا کې هم خپل تجربې شریک کړي او هم خپل فعال کردار ادا کړي. ترکان چې د اسلامي مډرن نظام بانکدارۍ او په عین حال کې د اسلامي نړۍ ترمنځ او په لوی کې په ټول نړۍ کې یو پراخ د لابي دریځ لري، یعنې که تاسو اروپا ته ولاړ سئ هلته ګڼ ترک دریځونه فعال دي او د ترک شورا چې شپږ هیوادونه دي دوی هم کولی شي د اسلامي نړۍ او سیمې د نړۍ له دریځه او دا چې ترکیه چې ترکان چې دي د ناټو غړي هم دي، دوی هم د افغانستان پر اقتصاد، سیاست، رسمیت او د نړۍ سره په تعامل کې خپل کردار لري. په عین حال کې په افغانستان کې هم دا شرایط اماده دي چې نړۍ سره تعامل وشي. مثلا د افغانستان ملت پر یو واحد متحد سیال پیاوړي او په ټوله کې په سوله کې افغانستان باندې باورمند دي، یعنې هر افغان غواړي چې نور جګړه د حل لاره نه ده، هر افغان غواړي چې افغانستان باید نور راپورته سي، سیال شي او په تیر کې پاته نشي او شاتګ ونه کوي. په عین حال کې دا په افغانستان په هیڅ ډول امنیتي، سیاسي او اقتصادي حتی نظم کې داخل نه ده. قسم اقتصادي نظمونو کې داخلېدل زموږ د ملي ګټو برخه ده او د اوسنۍ افغان حکومت سیاست هم اقتصاد محوره ده، خو افغانستان په داسې هیڅ نظم کې داخل نه ده، شتون نه لري، ګډون نه لري چې هغه د یا د سیمې ستر قدرتونه وننګوي یا د نړۍ معادلاتو ته شک او اندېښنه پیدا کړي او یا د داسې یو څوک ګوته کېږدي چې که تاسو دغه مسله حل نه کړئ پر سیمه ییزه او نړیواله
نړیواله کچه باندې نو موږ له تاسو سره ګډې اړیکې نشو پاللی. د افغانستان په عین حال کې افغانستان د هغه هیوادونو غړی دی چې هغه نافعلي هیوادونه دي، یعنې موږ په هیڅ ډول نړیواله جګړه کې په هیڅ نړیوال ننګونه کې مخاصمت کې دخیل نه یو. نو په دغه ټولو بحثونو کې اسلامي نړۍ خپل کردار لوبولی سي او د افغانستان ډیپلوماټان او ډیپلوماټیکي استازولۍ دا مسؤلیت لري چې په اسلامي هیوادونو کې او په هغه هیوادونو کې چې دوی فعال دي هلته لابي وکوي، کار وکوي، د هغوی څېړنیزو بنسټونو سره اړیکې وساتي، هغوی وهڅوي د افغانستان جیوپولیټیکو، جیوستراتیژیکو، جیو اکانومیکو او حتی جو ډرالیک یعنې اوبیز دریځ چې راتلونکي نړیواله جګړه د اوبو ویل کېږي او په سیمه کې هم د اوبو ډېر زیات ګواښ ده. په دغه ټولو دریځونو کې تفاهم ته ورسېږي، اړیکې ورغوي او افغانستان د یوې مسؤلې باثباتې نړۍ برخه وي. همدا و چې نن په ملګرو ملتونو کې د 80مه سرمشریزه ده اصلي او بنسټیز بحث د ملګرو ملتونو وروسته له هغه چې مثلا 1941 تر 15 کال چې متحد هیوادونه روسان، انګریزان او امریکایان د محور هیوادونو جرمني، آلمان او ایټالیا په وړاندې ودرېدو، غټ هدف دا و چې نړۍ کې باید سوله او امنیت راسي او دغه سوله امنیت هغه وخت راکړی شي چې کله اوسنی نړیوال نظم په ټول نړۍ کې ومنل شي. افغانستان د دغه نړیوال نظم برخه و. په کار دا دی چې د اسلامي نړۍ او ستر قدرتونو اړخه دغه دریځ پیاوړی شي. مننه. صمیم صاحب که بحث را جمع بندي کو، افغان لوری څنګه کولی شي چې له دغو مثبتو سیګنالونو څخه اعظمي استفاده وکړي؟ محمدي صاحب دا یو ښه چانس ده چې افغانستان ته په لاس باندې ورغلی ده. دلته له داخله مشکل نشته او څه هغه کسان چې د مخالفت نارې وایي هغه هم خالي تر شعاره پورې دي، نور عملي ګام یې نشته. نو افغانستان دا یو ښه فرصت ده چې له دغې لارې نور مخته پسې ولاړ سي، له ده ځایه ترقي کولی سي. د دغه ترقي دپاره امارت اسلامي چې څونې کوشش کړی ده، زه هم چې په دې باندې بسنه نه ده پکار. پکار دا ده چې په سیاسي برخه کې موږ ډېر مخته ولاړ سو. دا که موږ په اقتصادي برخه کې مخته ځو، تر هره ځایه چې ولاړ سو، دا له سیاسي برخې سره تړلي دي. تر څو چې موږ په سیاست کې خپل ګټې نه وي ترلاسه کړې، نو دغه په اقتصادي برخه کې مخته تګ دا بیرته بې فایدې کېږي. یعنې سیاست او اقتصاد د یوې پیسې یا د یوه هغه یو دواړه مخه دي. دوه مخه دي، دا سره تړلي دي. نو دا یو ښه خبره ده. هغه مسایل چې هغه د نړیوال نظم دپاره ټول هیوادونه ورباندې مکلف وي او له خپلو ملي و اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو مکلف یې چې موږ دغه غټې لاسته راوړنې ته چې زموږ رسمیت په نړیوال نظم کې ځان ځایول دي او له هغې خوا خپل حقوق ترلاسه کول دي. که چیرې دغه برخه کې موږ ښه مخته ولاړ سو، زموږ اقتصاد ورسره تړلی دی چې هغه به هم په مخ باندې ځي. نو د دې دپاره پکار دا ده چې له ډېرو ادرسو باید کار واخیستل سي. یعنې ځینې مسایل دلته هوتکي صاحب اشاره ورته وکړه چې که په داخل کې ځینې داسې خلک وي چې هغه له دغې لارې راوهڅول سي او په دغه برخه کې کومک وکړي یا مثمر تمامېدلی سي، له هغو هم باید کار واخیستل سي. دومه خبره دا ده چې موږ د خپل هدف دپاره چې د کوم هدف دپاره موږ مبارزه و جګړه کړې وه هغه ازادي وه. تر څو چې موږ افغانستان په سیاسي لحاظ سره له خلکو آزاد نه کړو، دا د جغرافیې ازادېدل بیا بیرته له لاسه وځي. موږ خو د جغرافیې په ازادي باندې خوشحاله یو او دا زموږ یو مهمه لاسته راوړنه وه د قربانیو په بدل کې. دارنګه موږ مکلف یو چې افغانستان په سیاسي لحاظ هم آزاد کړو، له انزوا یې وباسو، په نړیوال نظم کې یې داخل کړو. هغه ګټې چې له نړیواله نظمه نور هیوادونه وړي هغه باید افغانستان هم ترلاسه کړي. نور که چیرې موږ په سیاسي برخه کې دغه مقام ته ورسیږو، هغه تورونه چې په افغانستان باندې لګیږي او یا هغه بهانې چې ورته لټیږي، یو بله بهانه باندې تورن کوي، نو له دغو مشکلاتو هم بیا موږ خلاص شو. کور جواب هوتکی صاحب، اوس څه کول پکار دي؟ نړۍ یو ډول یا اکثریت د سیمې هیوادونو یو ډول مثبت پیغام ورکړي، موږ باید څه وکړو چې دا اوس عملي کړو؟ زه پیشنهادونه لرم، عریضې لرم، حکومت هم لرم، نړیوالو ته هم لرم. نړیوالو ته پیشنهاد دا دی چې موږ مو ډېر وټکودلو 40 کاله بس دي، موږ سیمې خواته بوځئ چې تاسې هم راسره سم سئ، سیمه هم راسره آباده سي، ګرده سره آباد سو، صحیح، موضوع هم سره خلاص سي. بل پیشنهاد مې خپل حکومت ته دا دی چې
د ملګرو ملتونو د مایک خبرې ما هم واورېدې د دوستانو هم واورېدې تاسې هم واورېدې دنیا رسنیو هم راواخیستلې حکومت هم باید په دې باندې غور وکړي څه چې په موږ پسې په کور دننه حکومت استقبال ترې کړی هرکلی یې کړی بالکل هرکلی یې کړی د نوش جانس دغه د څه چې په موږ پسې مربوط کېږي کاري خانګي چې هلته یاده سوې ده خبرې بعضې خبرې چې زموږ اصول ایجابوي اسلام ایجابوي و استقلال ایجابوي ملي ګټې ایجابوي ده دا ټول شان یې مني را سره امې اسلام را سره مني امې ملي ګټې را سره مني امې زموږ استقلال را سره مني دا ټول شان را سره مني دا کارونه باید د کور دننه لا خلاص شو دا کارخانګي مې ورته پیشنهاد دا دی چې دا باید حکومت خلاص کړي یو اتیایمې غونډې ته باید موږ نوي مواد کېږدو موږ بیا کور کې داسې قرار ناست یو نور خلک هلته په ملګرو ملتونو کې بحثونه شروع کړي نور خلکو هلته باید دعوې شروع کړي چنې شروع کړي دي چې دونې پرمختګ سوی دی دا موضوع حل سوی دا حل سوی ده دا حل سوی ده کارخانګي چې په موږ پسې ده بل مې ورته پیشنهاد دا دی چې سیاسي ټیم قوي کړي د وزارت خارجه د متکي صاحب په شمول دا شی باید قوي کړي نور لابي وکړو زحمت وباسو شان وباسو په سیمه وګرځېږو په کلي وګرځېږو په بانډو په وطنو په ځایو په ساحو وګرځېږو باید دا موضوع ذهنیت جوړ کړو ذهنیت باید ډېر هم جوړ کړو د بل یو اتیایمې غونډې دپاره دا بل مې ورته پیشنهاد دا دی خپل ملت ته خپل دا ټول افغانانو ته دا د باګرام موضوع ډېره پورته وکښته کېږي دا د باګرام موضوع ایسته دورې کېږي راسئ د تېر تاریخ ته وګورو موږ ته چې دغه اوس بحث کوو د درې حالته سره تماس نیسو تېر تاریخ ته ځو په حال کې بحث کوو د راتلونکي دپاره په عقل د بنده پیشبیني یا وړاندوینه نه کوو موږ په دې درې حالته کې بحث کوو راځئ د ملت مې خواست دا دی چې تېر تاریخ ته یې پله ولاړ سو د ګندمک ماده هم حکومت ته مجبوریت ته لاسلیک کړې ده بیا ګندمک موږ نه دی پیدا کړی بیا موږ تر ګندمکه نه یو رسېدلي امو داسې د خارجي سره معامله کړې ده لکه دا د باګرام لا چې یادوي ګندمک هم داسې د خارجي سره معامله وسول ولاړې ګندمک مشکې بایلې وي معامله وسوله داسې په مجبوریت وسول حکومت مو مجبور و ملت مو مجبور و ټول یې مجبوریت ته درولي وو چې ماده وسول تاوان یې وکړي دویمه معامله مو د ډیورن وکړل د ډیورن معامله هم د خارجي سره وکړې ده موږ د پاکستان سره نه ده کړې د خارجي سره مو کړې د برطانویانو سره مو کړې ده امیر عبدالرحمن خان مجبوره سوی دی حکومت یې مجبوره سوی دی ملت یې مجبوره سوی دی په پیسو سودا سوې ده په معامله سوې ده مطلق دیواله ته درېدلی دی بل چاره یې نه درلوده چې ویې نه کړي بیا ډیورن موږ نه دی پیدا کړی که دا معامله هم د باګرام له وکړو ملت ته دا وایم که دا معامله هم د باګرام له وسي او دا معامله خدای نخواسته زموږ څخه بیا دغه شان شي لکه هغه دوی چې مو بایللي دي د خارجیانو سره چې موږ معامله کړې ده بایللي مو دي دا هم راسه بایلل کېږي نو زموږ څه په کار دا ده چې دلته اتحاد اتفاق یووالی ولرو څه رقم چې حکومت مو په ټینګه ورته ولاړ دی شینې در کوم یوه ولیش نه در کوم یو ګز نه در کوم لکه ویې چې ویل حکومت هم دا وویل او دا شی نه ورکوم ملت ته مې خواست دا دی چې په دا ټینګه ودرېږو په دې شي به یووالی سره کوو اختلاف تر مابین نو هغه نور شان به شاته سره پرېږدو دلته به افغانیت ته سره ځو دلته به اسلامیت ته سره ځو دلته به خاورې و استقلال ته سره ځو دلته به تاریخ ته سره ځو د ملت ځکه دا د ناموس مسله ده دا د ناموس مسله ده د ملت او د مخالفینو د موافقینو څخه د ټولو څه مې غوښتنه دا ده چې په دې شانو کې باید موږ یووالی وکړو د موقع څخه په استفادې غواړم یو بل وړاندیز هم د خپل ته ولرم په لنډه توګه دا تیل بیخي ګران سوي دي په دا بازارو کې تاته مې پیشنهاد دی چې یو برنامه پرې جوړه کړه کاشکې مخکې ویلي وای چې ده هم یاد کړی وای دی هم یاد کړي تیل په 1 اویا او په 2 اویا کې 1 لیټر تیل په دغونې قیمت سوي دي ډالر به پخوا پورته کېدی تیل به پورته کېده چې د ټانک والا سه یا پټرول د پمپ والا سه چې پوښتنه وکړه چې دا تیل ولې ګرانېږي بارول ډالر جګ سوی دی اوس خو ډالر ښکته روان دي تیل پورته روان دي اوس خو برعکس سره روان دي اوس نه پر ایران باندې جنګ شته نه پر افغانستان باندې جنګ شته نه پر روسیې کې جنګ شته نه په بل شي کې دا تیل ولې نه ګرانه کېږي وروره دا باید موضوع معلومه شي دا د مشرانو څخه غوښتنه دا ده چې دا شرکتو والا سره باید تماس ونیسي چې دا ولې داسې شوي دي په دې کې که هغه ستونزه پکښې کې ده دا ستونزه باید حل کړي دا تیل باید ارزانه شي عام خلک بیچارهګان تر پوستو کې کور دی ابد جامي صاحب لاند به وپوښتم حل لاره څه ده اوس څه کول پکار زه په دې باور یم چې لکه څنګه چې مخکې دواړو دوستانو د بګرام یادونه وکړه بګرام واخان کندهاره بست او د هېواد ټول دریځونه دي زیات دریځونه دي او دا موږ ته د یو ستر تاریخ یادونه کوي نو دغه تاریخ چې 15 کال تاریخ د موږ په 15 کال تاریخ خپل مسلې د افغاني عقلانیت ملي ګټو دغه ملت ته په مراجعه او د دغه ملت د ارزښتونو په پاللو سره ګټلي پاللي او ځکه هم د یو تاریخ او داوی او دایي یادونه کوو نو زه په بیا هم باور یم چې افغانستان باید نړیوال ټولنې برخه سي او په دې کې باید زموږ ملي ګټې وساتلې سي سیمه یو معقول تعامل ته آماده ده حتی یو معقول تعامل ته تللې ده ځکه موږ له سیمې سره ښې اړیکې لرو او سیمه هم تر یو حده رضایت لري او موږ هم پکې خیر ډېر ده په عین حال کې په کار دا ده چې په سیاست کې هېڅ ډول بندون یا بنبست نشته
زموږ اړیکې باید له ټول نړۍ سره پراخې سي. افغانستان باید بیرته په نړیوال دریځ کې خپل دودیز او سنتي سیاست ته چې تقریبا له امیر شاه علي خان نه راپاتې ده او بیا د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې په دې کې پراخ کتنه وسوه او د شهید سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې دا ګڼ دریځونه ورزیات سو. نو دا باید وپالل سي او زه په دې باور یم چې افغانان دې ظرفیت لري او سیمه او نړۍ یو پرامن افغانستان ته یو داسې افغانستان ته چې جوابګو یو داسې افغانستان چې نړۍ ورسره تعامل وکولی سي دا پر خیر ده. زه هیڅ ډول داسې کښاله هیڅ ډول داسې بندون هیڅ ډول داسې مایوسي نه ګورم چې افغانستان د خدای نخواسته شاتګ ته کړي. خو زموږ عقلانیت زموږ جدیت او زموږ هغه کورنۍ دنده چې مخکې دوستانه ده ونه کړه په ملي کچه په سیمه ییزه کچه او په نړیوال کچه باید ترسره کړی سي. یعنې د دې اوس وخت را رسېدلی دی قدن ما مخکې یادونه وکړه چې افغانستان کورونه باندې د ملت ترمنځ پر سوله ثبات او سیال افغانستان وحدت ده. د نظام ترمنځ سیاسي وحدت پیاوړی ده او دا د لویو پرېکړو لپاره ښه فرصت ده. سیمه ییز او داخلي چلنجونه چې افغانستان کورنۍ بدرنګې جګړې ته بوځي دا نسته. سیمه او نړۍ د افغانستان پر ثبات باندې قانع ده. په کار ده چې دغه مسایل سره نږدې سي. مننه. د بحث درنو ګډونوال له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کور مابد چې زموږ بلنه مو مننه. درنو لیدونکو له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.